د دویمې نړیوالې جګړې نه پس په دنیا کې اتیا جګړې شوې دي او دغه اتیا واړه جګړې د دنیا د درېیمې درجې په هیوادونو کې منځته راغلي دي. دغه جګړې که چېرته ترهګرۍ په نوم، نو چېرته ترهګرۍ د مخنیوي په نوم، چېرته که د انقلاب او د نظام د بدلون په نوم، نو چېرته د انقلاب او د نظام د مخنیوي لپاره شوي. په دې کې شک نشته چې په دغه اتیا واړه جګړو کې روس او امریکا په خپله براہ راست ملوث دي. په دغه جګړو کې د کال 1980 والا د کال 1980 پورې امریکا په 22 جګړو کې ملوث ده او روس په 25 جګړو کې ملوث دي او باقی پاتې جګړې هم د دوی په سټریټیجیک او سیاسي کشالو کې مخه ته راغلي دي. هر څوک دا دوه هیوادونه په دغه جګړو کې برای راست شریک نو. د روس او امریکا ترمنځ په دې جګړو کې یو محاذ د مشرقي پاکستان محاذ هم پاتې شوی، کوم ته چې نن موږ بنگلاديش وایو. India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. هر څوک د بنگالیانو مطالبات هم جنونو، د دوی په ټولنه کې توازن هم مو، د دوی سیاسي اتفاق او اتحاد هم مو، په دوی کې نشنالیزم هم مو، خو ولې د بین الاقوامي طاقتونو د ملوث کېدلو نه بغیر د دوی د ازادۍ د اخیستلو خوب ناممکن و. بنگالي نشنالیزم په هغه وخت کې شروع کیږي کله چې په کال 1948 کې د پاکستان بانی محمد علي جناح صاحب په ډاکا پوهنتون کې سټوډنټانو ته په یو تقریب کې وینا کوله چې زموږ قومي ژبه به اردو وي. Let me make it very clear to you, leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. د محمد علي جناح صاحب دغه وینا د بنگالیانو په ذهنونو کې دا سوال پرېښودو چې هر کله موږ خپله ژبه بنگالي لرو نو موږ څنګه اردو خپله قومي ژبه تسلیم کړو. د بنگالیانو د خپلې ژبې سره د بې حده مینې محبت او د سیاسي حقونو د ګټلو لپاره مبارزې یو نوی شکل اختیار کو. وروسته دغه مبارزه په کال 1980 کې په کورنۍ جګړه کې بدله شوه. په 26 مارچ کال 1980 د پاکستان پوځي قیادت خپلو پوځونو ته حکم ورکړو چې په مشرقي پاکستان کې د بنگالیانو تحریک په مکمله توګه ختم کړي. د دې حکم نه پس په مشرقي پاکستان کې د پاکستان فوجونو په غټه پیمانه اپریشن شروع کړو. د اپریشن نه ټیک یوه هفته پس د هغې وخت د سوویت یونین د شوروي اتحاد صدر نیکولای پوټګورني د پاکستان فوجي ډیکټیټر صدر یحیی خان ته خپل خط ولیږلو چې د بنگالیانو په خلاف اپریشن ختم کړي او د هغې سیاسي او جایز مطالبات ومني. ولې د روس د صدر نیکولای پوټګورني په جواب کې د پاکستان ډیکټیټر یحیی خان وایي چې موږ به په خپل سالمیت او خپل خودمختاري هیڅکله هم سمجوته ونه کړو. موږ به د خپل خودمختاري او سالمیت جګړه تر اخري حده پورې جاري وساتو. هر کله چې هم موږ په خپل میشن کې کامیاب شو نو موږ به بیا بنگالیانو ته داغي جایز حقونه ورکړو. خو ولې د یحیی خان واده پاتې شوله، جګړې نور هم زور واغستلو او هندوستان د مشرقي پاکستان سره په سرحدي علاقو کې مکتي باهني یعنی د بنگالیانو د ازادۍ ملیشې ته ټریننګ سنټر یې کولاو کړي. په دغه ټریننګ سنټرو کې به هغه بنگالیانو ته ټریننګونه ورکول کوم بنگالیان چې د جګړې په وخت کې هندوستان ته مهاجر شي وو. د دغه ځای نه به مکتي باهني ته وسلې ورکول کېدلې. په دې کې به زیاتره وسله د سوویت یونین د شوروي اتحاد هغه وسله شامله وه کومه چې به شوروي اتحاد هندوستان ته ورکوله. په دنیا کې هیڅ کله یو قوم په خپل سر د خپلې ازادۍ جګړه نشي ګټلی. هر کله چې په یو منطقه یو علاقه کې د سوپر پاورز یعنی د بین الاقوامي طاقتونو انټرست پیدا شي، د هغې د سټریټیجیک ګټو خبره شي، نو هغوی بیا هر ممکن کوشش کوي چې خپلې سټریټیجیک ګټې په هغه علاقو کې خوندي وساتي. نو بیا په دغه منطقو کې دغه نړیوال طاقتونه ازادي غوښتونکو ته او یا د ازادۍ په خلاف ولاړو حکومتونو ته فوجي، سفارتي او معاشي کومکونه ورکوي. هندوستان هم هیڅ کله د کال 1980 د بنگلاديش جګړه په خپل سر نشوه ګټلی تر کومې پورې چې د مغربي پاکستان په شا امریکا او چین ولاړو. چین مسله دا وه چې د هغې د کمیونست روس سره په سرحدي علاقو باندې شخړې وي. د هغې دویمه مسله دا وه چې د هندوستان سره هم هغې په سرحدي علاقو باندې جګړې کړې وي. د امریکا
امریکای مسله دا وه چې پاکستان د سیټو او د سنټو اتحاد مهم غړی و. دا هغه اتحاد و چې امریکای په جنوبي مشرقي دنیا کې د روسي کمیونیزم د خپرېدلو د هغې د مخه نیولو په هیله جوړ کړی و. د امریکای دویمه یره دا وه چې هر کله هم بنګلادیش یو آزاد هیواد جوړ شو نو دا هیواد به د روسي کمیونیزم د اثر د لاندې راشي، او کله چې هم بنګلادیش د روسي کمیونیزم د اثر د لاندې راغی نو ظاهره خبره ده نیپال خواوشا واړه هیوادونه یا سریلانکا دا به هم د روس د کمیونیزم د اثر د لاندې راشي. دویمه یره د امریکای دا وه چې خلیج بنګال دا هغه ستراتیژیک اوبدي ستراتیژیک پوینټ چې دا به هم د روسي کمیونیزم د قبضې یا د هغې د ولقې د لاندې راشي. د جنگ په دوران کې امریکای په اقوام متحده کې د هندوستان په خلاف قرارداد راوړو. په دغه قرارداد کې لیکو چې هندوستان دا جګړه شروع کړې ده، خو ولې وروسته د قرارداد په خلاف خپل ویټو پاور استعمال کو او دا قرارداد بلاک کړو. دغسې روس په نړیوال سټیج بنګالیانو ته بھرپور سفارتي سپورټ ورکړو. د دې قرارداد د بلاک کېدلو نه پس د بنګالیانو په حوصلو کې نور اضافه وشوه. د جنگ په اخیره کې امریکای یو بل قرارداد په اقوام متحده کې مخې ته راوړو. په دغه قرارداد کې لیکو چې په مشرقي پاکستان کې د ډزبندي یا سیز پایر وشي. د مغربي پاکستان د فوجي واکدارانو هم د خواهش شو چې په مشرقي پاکستان کې د نور سیز پایر وشي. ولې؟ ځکه چې مشرقي پاکستان د هر خوانه محاصره او د پاکستان فوج ته د وسلو او د خوراک په سپلای کې هغې ته بلها مشکلات وو. خو ولې روس دا ځل بیا خپل ویټو پاور استعمال کو او دا قرارداد یې بلاک کړو، ځکه روس ته معلومه وه چې جنگ د پاکستان د لاسونه وتلی دی. هر کله کو هم ډزبندي وشوه نو موږ به ګټلې لوبه د خپل لاسه ورکو. امریکای هیڅکله هم نه غوښتله چې د سیټو او سنټو مهم اتحادي غړی پاکستان د دوه ځایه شي او تقسیم شي. هم په دغه وخت کې د ویتنام په اوبو کې د امریکای تر ټولو نه مضبوط بحري د 7 فلیټ موجود و. د امریکای په 7 فلیټ کې تر ټولو نه غټه بحري بیړه د USS انټرپرایز هم موجود و. کله چې روس ته معلومه شوه چې د امریکای تر ټولو نه مضبوط سمندري فوج د ویتنام د اوبو نه د خلیج بنګال په لور روانېږي نو دوی سمدستي د خپل ښار ولادوستوک نه خپل بحري جهازونه د خلیج بنګال په لور روان کړو. د دغې بحري جهاز نوم مو فلوټیلا. امریکای د 7 فلیټ او د هغې تر ټولو نه غټه بحري بیړه د USS انټرپرایز د سنګاپور سره په خوا کې اوبو کې لنګراندا شوه او د روس فلوټیلا بحري جهازونه خلیج بنګال ته ورسېدل او د هغې ځای نه د بنګلادیش محاصره د هندوستان د بحري فوجونو په کومک سره وکړه. روس او د هندوستان سمندري فوجونو په خلیج بنګال کې نو یوازې مشرق پاکستان محاصره کو بلکې د امریکای تر ټولو نه د طاقتوري بیړې مخه هم بلاک کړه. هر کله کو هم د امریکای دغه بحري بیړه د روس د فوجونو د هندوستان د بحري فوجونو نه وړاندې خلیج بنګال ته رسېدلې وې نو د بنگلادیش د ازادۍ چانس په 100% راکم شوی و. شاید مکتبانی هم د منځه تللی وې. امریکای د دغه ځای نه کولی شو چې د هندوستان بحري او هوایي فوجونه بلاک کړي او دغه شان د پاکستان فوجونو ته مکمل سپورټ ورکړي. خو ولې د امریکای بحري بیړه د سنګاپور سره په اوبو کې پاتې شوه او د روس فوجونه وړاندې هغې اوبو ته ورسېدل او اخر کار په 14 دسمبر د پاکستان فوج مجبور کړی شو او د ډاکا د لوبو په میدان کې هغې هندوستاني فوجونو ته سرنډر شو او دغسې د دنیا په نقشه باندې یو نوی هیواد بنګلادیش مخې ته راغی. وروسته دنیا لومړی سوپر پاور و چې د بنګلادیش د ازادۍ په 13 ورځې بنګلادیش د یو آزاد هیواد په توګه تسلیم کړو. امید لرم زما نننۍ موضوع تاسو خوښه شوي. د خدای په امان.